د زابل د سیوري په ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د بنسټګر مولا محمد عمر مجاهد مقبره څرګنده شوه. دغه مراسمو کې د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند، د ملي دفاع کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو سرپرستانو، د کابینې ځینو نورو غړو، چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ګڼو خلکو ګډون کړی وو. د ملي دفاع وزارت سرپرست او د مولا محمد عمر زوی مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل چې پلار د ژوند تر پایه همدې سیمه کې پاتې شو او اوس د اسلامي امارت د مشرانو په پریکړه مقبره څرګنده شوه. کله د کندهار څخه راووتی نو همدې ولسوالۍ د زابل ولایت سوري ولسوالۍ ته راغلی. د دې ځای څخه تقریبا د 15 شپو دپاره بیا د شینکۍ ولسوالۍ ته تللی دی او بیرته دلته راګرځېدلی دی. نو بیا د وفات تر وخته ټول عمر یې په همدې ولسوالۍ کې تیر کړی دی. د هغه چا په یاد کې راټول سوي یو چې د دنیا ټول زور او قوت د هغه په عزم کې هیڅ فرق را نه وست. د هغه چا په یاد کې راټول سوي یو چې په دې سپېره وطن کې تکې تنها پټو خو اوامر یې په ټولو مجاهدینو باندې چې ورتلو به هغوی به عملي کول او په ټول افغانستان کې اطاعت کېده.